د خبرونو سرټکي مو نښته سوې وه، وروسته تیارې راغلې وې، دا خوا تیارې راغلې وې، نو باره دا نور ځینې راپرشا سوي وو د دې خوا. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تازه نښتې. طالبانو او پاکستاني ځواکونو په کندهار کې یو ځل بیا نښتې کړي. تر اوسه د تلفاتو جزیات نشته. د افغانستان د ترهګرۍ مرکز وایي نو ولې د ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او چین په څیر ګاونډي هیوادونه شکایت کوي؟ ولې یوازې پاکستان شکایت کوي؟ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر جنجالي ادعا. امیر خان متقي وایي چې په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریزه فعالیت نه ترسره کیږي او یوازې پاکستان دی چې له دې اړخ شکایت لري. په پلازمینه کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونو بندول. سرچینې د طالبانو په امر د شپې لخوا د انټرنیټ له بندېدو خبر ورکوي، خو د طالبانو د مخابراتو وزارت یې ردوي. او په منځني ختیځ کې د سولې په لاره کې ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د غزې د سولې هوکړه به په سیمه کې د تلپاتې سولې پیل وي. سلامونه، وخت مو پخیر. د مو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه 22 د تلې چې برابرېږي 14 د اکتوبر. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. له کندهاره 2 سرچینو امو ته ویلي دي چې طالبانو یو ځل بیا په دې ولایت کې له پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې ده. د سرچینو د جزئیاتو له مخې دغه نښته تېره شپه د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه، خو د دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په تړاو جزئیات په لاس کې نشته. ورته مهال د پاکستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د نفوذ نور د اسلام آباد لپاره زغم وتلی او د ترهګرو له منځه وړلو په موخه د دې تعقیبي عملیات په دوام ومومي. پر فرضي کرښې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې دوام. له کندهاره 2 سرچینو امو ته ویلي چې طالبانو تېره شپه د افغانستان له سویل سره د غځېدلې فرضي کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره بیا ځلې جګړه کړې او دغې نښتې 2 ساعته دوام درلود. د سرچینو په خبره د طالب جنګیالیو او پاکستاني ځواکونو نښته د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. ولا نښته خو سوې وه، ښه نښته سوې وه، وروسته تیارې راغلې وې، دا خوا تیارې راغلې وې، نو باره دا نور ځینې راپرشا سوي وو د دې خوا. نور د تلفاتو معلومات نشته. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان پر فرضي کرښې اوضاع لا هم کړکېچه ده او هره شیبه د یوې بلې نښتې امکان هم شته. आप कह सकते हैं कि وضعیت لا هم کړکېچن دی خو هره شیبه د نښتې د بیا پیل امکان شته. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو موضوع یادوي، خو په عین حال کې موږ ته ګواښونه هم کوي. نو اوس د لومړی خپل ګواښونه عملي کړي او بیا د خبرو لپاره رامخکې شي. और जो है सिचुएशन टेंस है. په داسې حال کې چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی خپلې لوړې کچې ته رسېدلی دی، د طالبانو یوې اعلامیې د پاکستان توند غبرګون راپارولی دی. د طالبانو په دې اعلامیه کې د پاکستاني ځواکونو له لورې له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی او د دوی ځپل غندل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دې اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د خپل صلاحیت له حوزې بهر د پاکستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي او اسلام آباد د چا مشورې او نصیحتونو ته اړتیا نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو د رژیم اصطلاح کارول شوې او له طالبانو یې غوښتي چې د نورو په چارو کې د مداخلې پر ځای د یوې ټولګډونې حکومت پر جوړولو تمرکز وکړي. د سیمې ستر ځواکونه لکه چین او روسیه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې غوښتي چې نښتې ودروي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې طالبان او پاکستان باید د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات کړي او په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. 今年正值中瑞建交75周年。 چین هیله لري چې دواړه هیوادونه د لوی ګټو په نظر کې نیولو سره په سړه سینې پر ځان کنټرول ولري.
د خبرو او مشورې له لارې د یو بل اندېښنې په سمه توګه حل و فصل کړي، د تشدد له هر ډول زیاتوالي څخه ډډه وکړي او د خپل هیواد او د سیمې د سولې او ثبات لپاره په ګډه همکاري وکړي. چین به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. 双方回顾了75年来 د پاکستان او طالبانو ترمنځ د نښتو دوام په هیواد دننه او بهر هم ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي. د پخواني حکومت پر مهال د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس له ټولو غوښتي چې د پاکستان د فشارونو د ماتولو په موخه په خپل منځ کې له اختلافاتو لاس په سر شي. دا نښتې داسې مهال دي چې د پاکستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ نفوذ نور د دوی لپاره د زغم وړ نه ده او اسلام آباد به د ترهګرو د له منځه وړلو په موخه خپلو تعقیبي عملیاتو ته دوام ورکړي. خو طالبان بیا د پاکستان دغه ادعاوې ردوي او وایي چې دا د پاکستان کورني مسایل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته د خپل سفر په دوام له یو شمېر هندي چارواکو او د دغه هیواد له میشتو افغانانو او سوداګرو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریزه فعالیتونه نه ترسره کیږي او دا یوازې پاکستان دی چې له دې اړخ شکایت لري. امیر خان متقي دغه راز ویلي دی چې د افغانستان ټوله بودیجه له کورنۍ عوایدو تامینیږي او هیڅ هیواد له دوی سره مالي مرستې نه کوي. خو هند ته د نوموړي سفر په دې هیواد کې له ګڼو منفي غبرګونو سره هم مخ شوی دی. د هند نامتو لیکوال او شاعر جاوید اختر د دیوبند په مدرسه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر څخه تود هرکلی شرمونکی بللی او ویلي دی د داسې یو ډلې له استازو د تود هرکلي او شر اغلاس چې نجونو د زده کړو محروموي د شرم وړ ده. الحمدلله رب العالمین. هند ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي سفر 15 ورځې ته ورسید. متقي د خپل سفر په موده کې له هندي چارواکو دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او سوداګرو سره لیدلي او ویناوې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې افغانستان د هیڅ ډول ترهګریز فعالیت ښکار نه دی او دا یوازې پاکستان دی چې په دې تړاو شکایت لري. که افغانستان د ترهګرۍ مرکز وای نو ولې د ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او چین په څیر ګاونډي هیوادونه شکایت نه کوي؟ ولې یوازې پاکستان شکایت لري؟ امیر خان متقي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له دې مخکې د چین، روسیې، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د داعش، القاعدې او تحریک طالبان پاکستان په څیر ترهګرو ډلو له ګواښونو خبرداری ورکړی وو. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سفارت کې له یو شمېر افغانانو او سوداګرو سره په جلا لیدنه کې ویلي چې د افغانستان ټوله بودیجه له کورنیو عوایدو تامینیږي. امروز $1 هم امرای حکومت فعلی از بیرون کمک نمیشه. تماما بودجه از عواید خود جور میشه و مصرف میشه، چی عادی بودجه باشه چی انکشافی باشه. کارهای بزرگ مثل سرک کابل و کندهار که حدود 500 کیلومتر میشه از سر نو از پل تا پلچک همه از سر نو جور شده. عالی خط دوم هم کارش شروع است. امیر خان متقي همداراز اعلان کړی چې د سوداګرۍ لپاره د چابهار له بندره د ګټې اخیستلو، د واګې بندر د بیا خلاصېدو، د الوتنو د زیاتوالي، د ویزو د صادرولو او دغه راز د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخوالي په برخو کې له هند سره یو لړ هوکړې شوي دي. از رهگذر تجاری و اقتصادی بسیار از اهمیت برخوردار است و اونها میخواهند که این رابطه را با داشتن موضع مستقل افغانستان در برابر پاکستان و بازی‌های امریکا و انگلیس دقیق‌تر ارزیابی بکنن. هند ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر له توندو نیوکو سره هم مل دی. د هند نامتو لیکوال او شاعر جاوید اختر بیا پر خپل ایکس ټولنیزې پاڼې د امیر خان متقي سفر ته په اشارې سره ویلي چې د دیوبند په مدرسه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر تود هرکلی د شرم وړ دی، ځکه په خبره یې چې طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو محرومې کړي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د 3 ورځې لپاره تړلې دي. یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې د لارو له تړلو وروسته په پوله کې ټوله هغه دولتي ادارې چې د سوداګرۍ او ترانزیتي چارو د اداره کولو مسؤلیت لري درلوده تړل شوي دي. په ورته وخت کې ځینې اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بهرنۍ سوداګرۍ لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د لوړې کچې زیاتوالي ته په کتو د پولې دوامداره تړل کولی شي چې د توکي بیه لوړې او صادرات راکم او د افغاني ارزښت کمزوری کړي. د طالب ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ له نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې هم د 3 ورځې لپاره تړلې پاتې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي چې د لارو له تړلو وروسته په پوله کې ټولې هغه دولتي ادارې چې د سوداګرۍ او ترانزیتي چارو د اداره کولو مسئولیت یې درلود تړل شوي دي. پاکستان یکی از او 4 کشور است که 75% از تجارت خارجی ما با اونا بسته هستند. پاکستان، هندوستان، چین و ایران 4 کشور است که در حقیقت و بزرگترینشون پاکستان است. برای اینکه ما سرمایه‌گذاری مشخص سرمایه‌گذاری مشترک بین افغانستان و بین پاکستان برای تجارت و سرمایه‌گذاران داریم. از این لحاظ من فکر می‌کنم که در پالوش هم یک بازار خاننوی افغانستان است. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ له مرګونو نښتو وروسته د تورخم، سپین بولدک، ډنډ پټان، غلام خان او انګور اډې 15 سرحدي لارې تړل شوي دي. پاکستان د افغانستان دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې د پخوانیو خپرو شویو راپورونو له مخې د 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د $1 میلیارډ څخه زیاته شوې ده. د دې شمیرو پر بنسټ افغانستان په سیمه کې د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک ګڼل کیږي. تېره ورځ د پاکستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې راپور ورکړ چې پاکستان د 1404 کال په وږمې میاشت کې د افغانستان یو له لویو سوداګریزو شریکانو څخه و. د دې شمیرو پر بنسټ افغانستان په دې میاشت کې پاکستان ته د $2.4 میلیون په ارزښت توکي صادر کړي او له پاکستانه یې د $125.5 میلیون په ارزښت توکي صادر کړي. په دې حساب سره پاکستان له هند وروسته د افغانستان دوهم لوی صادراتي شریک دی او په ورته وخت کې هیواد ته د توکو د وارداتو یو له اصلي سرچینو دی. متاسفانه بسته شدن مرزها با پاکستان که ما در حدود 2640 کیلومتر همسرحد هستیم با پاکستان، مسیرهای اصلی تجارت افغانستان را این مختل کرده و باعث کمبود و افزایش قیمتها و همچنان فشار در قسمت صادرات و واحد پول افغانستان شده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال هم رویټرز ته ویلي چې د پولې دواړو غاړو تلارۍ او باروړونکي کانټینرونه بند پاتې دي او د ترانزیتي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولي دي. این رویداد بار دیگر نشان میده که افغانستان باید وابستگی تجارتی خود از پاکستان کاهش بده و مسیرهای بدیلی مانند چابهار و آسیای میانه را تقویت کنه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان په پوله کې ځایي سرچینې وایي چې د سپین بولدک لاره تېره ورځ د راستنېدونکو کډوالو د تګ راتګ لپاره په موقت ډول پرانیستل شوه. د لاریو موټر چلوونکي وایي چې د پولو دوامداره تړل د توکو په لیږد کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. ځینې مخابراتي شرکتونو تاییدوي چې طالبانو دوی ته امر کړی دی چې د شپې لخوا د کابل په ځینو برخو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي. د دې خدمتونو ځینې کارکونکي هم وایي چې دوی ته د شپې لخوا د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي نه لري، خو د طالبانو د مخابراتو وزارت یو سرچینه امو ته وایي چې تر اوسه د شپې لخوا د انټرنیټ د پرې کولو هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. په داسې حال کې چې طالبانو پر مجازي نړۍ خپل کنټرول زیات کړی، په کابل کې یو شمېر مخابراتي شرکتونه وایي چې دوی ته د طالبانو لخوا امر شوی چې د شپې لخوا د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي.
د انټرنیټ کاروونکي هم تاییدوي چې دوی د شپې لخوا د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. هغه اقدام چې نه یوازې ورځنی ژوند بلکې زده کړه او د هیواد ډیجیټل اقتصاد هم زیانمن کړی دی. د پلازمینې اوسیدونکي په هیواد کې د 48 ساعته انټرنیټ بندېدو ته په پام سره وایي چې دوی نه غواړي په بشپړ ډیجیټل تیاره کې ژوند وکړي. شب درست قلب که واقعا من خودم مثلا کار پروگرام موبایل اینا رو در کامپیوتر انجام میدیم که واقعا بر ما خیلی مثلا مشکل ساز بود. زمان عصر آیتی است، عصر تکنولوژی است که مردم نمیتونن مثلا که 14 سال قبل مثلا بر عقب داره، چون دنیا روز به روز تغییر کرده، انسان‌ها تغییر کردن، تکنولوژی روز به روز رو به پیشرفت است، مردم نیازش به اینترنت است. مخابراتي شرکتونه وایي چې دوی د طالبانو لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. خلک وایي چې طالبان باید د انټرنیټ د محدودولو پر ځای د ښه کولو او پراخولو لپاره کار وکړي. ما سر کار ما با اینترنت است. با اینترنت ما میتوانیم که از او برنامه ها را دانلود کنیم و موبایل ها را اپدیت کنیم که ورژن های بالا می موبایل ها اپدیت میشه. مثلا آیفون ورژن های بالا ما در حدود یک ماه یک نیم ماه بعد هر ورژن بالا می و برنامه ها را دانلود میکنیم و ما از دولت خود خواهشمندیم که اینترنت را دوباره قطع نکند که اینترنت های ما با اینترنت خیلی ضرورت داریم. ډیری په دې باور دي په داسې حال کې چې نړۍ د برېښنایي حکومتولۍ په دوره کې ده، د انټرنیټ پرې کول به افغانستان له لویو ننګونو او جدي خنډونو سره مخ کړي. انقطاع ازی طبعا بالای تجارت و صادرات و واردات و مسائل زندگی و مسائل پروازها و همه مسائل مربوط به یک حکومتداری زیر اثر عزیز. از او خاطر است که قطع ازی و یا قطع موقتش یا به یک زمان طبعا اثرات منفی بالای سیستم میگذاره. نه یوازې د انټرنیټ پرې کول یا محدودول بلکې خلک په دې باور دي چې طالبانو هڅه کړې چې پر رسنیو او مجازي نړۍ د پراخو محدودیتونو په لګولو سره په هیواد کې د معلوماتو بهیر بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د کندهار یو شمېر ښځینه ډاکټرانې وایي چې له یو شمېر روغتپالانو سره د طالبانو ناوړه چلند دوی د دندې پرېښودو ته اړ کړي دي. دغو ډاکټرانو امو سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د حکم له مخې ښځینه کارکوونکي له خپل محرم سره روغتون ته راشي او د کاري ورځې تر پایه محرم باید په کاري ځای کې ورسره ووسي. دغه ښځینه ډاکټرانې زیاتوي د دغو محدودیتونو دوام دوی ته کار کولو ستونزمن کړي او یو شمېر همکاران یې اړ شوي دي چې خپلې دندې پرېږدي. د کابل یو شمېر موټر چلونکي د تیلو او ګازو له لوړې بیې شکایت لري او وایي چې د 1 لیټر تیلو بیه 4 افغانۍ او د 1 لیټر ډیزلو بیه 1 افغانۍ او د 1 کیلو مایع ګاز بیه هم 18 افغانیو ته لوړه شوې ده. دغه موټر چلونکي زیاتوي د بیه د لوړوالو دوام د پلازمینې اوسیدونکي په ځانګړه توګه د دوی کاروبار له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. بله لور ته سمیزه سرچینې هم وایي چې له بازار د تیلو او ګاز له بیې ناسمو څارنه د بیو د لوړوالو لاملونو څخه دي. د افغانستان پلازمینه کابل، خو دغه ورځو کې په دې ښار کې د تیلو او ګازو بیه په بېسارې توګه لوړه شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي چې د 1 لیټر پټرولو بیه 4 افغانۍ، د 1 لیټر ډیزلو بیه 1 افغانۍ او د 1 کیلو مایع ګاز بیه 18 افغانیو ته رسیدلې ده. بل لور ته د کابل یو شمېر موټر چلونکي هم زیاتوي چې د نفتي توکو د بیو لوړوالی د دې ترڅنګ چې د کابل اوسیدونکي له جدي ننګونو سره مخ کړي د موټر چلونکو په کار او بار یې هم ناوړه اغیزه کړې ده. کلش مشکلات کار نیست، روزگار نیست، مردم ها بیکار است، تیل بیخی به اندازه قیمت شده. کلش ټول ورځې چلیږي، مصرف ډیزل پر نه پوره کیږي. د تیلو د بیې د لوړوالي له امله په تیرو څو کلونو کې ډیری موټر چلونکو د لګښت د کمولو لپاره خپل موټر له تیلو څخه ګاز ته اړولی دی، خو اوس د 1 کیلو ګاز بیه هم 18 افغانیو ته رسیدلې ده. دا موټر چلونکي وایي د تیلو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د بیکارۍ له امله له نورو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
تیل و گاز بلند رفته مصارفش. مشکلات ترافیک از شهر بازار، ترافیک که موترهای شخصی زیادترش کار نداره و موترهای که تکسیز بیادر سر مردم رنگ کردن. د اقتصادي چارو شنونکي بیا په دې باور دي چې د تیلو او غازو پر بازارونو د حکومت د جدي څار نشتوالی، د ځینو سوداګرو لخوا احتکار، د تقاضا زیاتوالی او د زیرمو کموالی هغه لاملونه دي چې د دغو توکو بیې یې لوړې کړي دي. له دې ټولو سره ځایي سرچینې ټینګار کوي چې د ژمي د رارسېدو په درشل کې په افغانستان کې د تیلو، غاز، لرګیو او د ډبرو د سکرو بیې تل لوړیږي. له هغه وضعیت سره هم مهاله دی چې خلک د بیکارۍ او د ورځني عاید د کمښت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وسم سولان د اقتصادي خبرونه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سالنګ لویه لاره د تلې میاشتې له 28مې بیا د لړم تر 6مې د 10 ورځو لپاره به د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده وي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه لویه لاره د کانکریټ د اچولو په موخه بندیږي او مسافر وړونکي او سوداګریز موټر کولی شي چې د بامیان دوشي له بدیلې لارې څخه کار واخلي. د سالنګ لویه لاره نه یوازې دا چې د هېواد شمال او سویل سره نښلوي، بلکې د منځني او سویلي اسیا ترمنځ یوه مهمه ترانزیټي لاره هم بلل کېږي. د طالبانو تر ادارې لاندې د پنجشیر ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د $9 میلیونه په ارزښت د دې ولایت څخه باندې 8600 قیراته زمرد د داوطلبۍ له لارې پلورل شوي دي. د راپور له مخې یا د داوطلبۍ کې د چک او سلواکیا هیواد یو سوداګر په ګډون او یا سوداګرو ګډون درلود. په پنجشیر کې د طالبانو د ولي ویان ویلي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د زمردو د قیمتي ډبرو د پلور په برخه کې 100 ځوانان په کار بوخت دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي چې له 2014 کال راهیسې د کروندګرو د ملاتړ په موخه یې $90 میلیونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دې مرستو موخه د کوکنارو د کرکیلې بدیلو لارو ته وده ورکول بولي او وایي چې ډېره مرسته د افغانستان په خوشپږو ولایتونو کې وه چې د کوکنارو کرکیله پکې زیاته وه. د دې ادارې په خبره ډېری افغان کروندګرو اوس بڼوالۍ ته مخه کړې ده. بل لور ته یو شمېر کروندګر وایي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سیسټمونه جوړ شوي او د غنمو د کرکیلې له درکه ښه عاید ترلاسه کوي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 6.23 افغانۍ، یو یورو 15.1 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.2 افغانۍ، زر هندي روپۍ 2.2 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 12.8 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 240 افغانۍ. بهرني خبرونه. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند وروسته چې د قطر، مصر، ترکیې او د امریکا په منځګړیتوب ترسره شو، ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې دا هوکړه به په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې پیل وي. په مصر کې له نړیوالې سرشمېرنې وروسته په خپره شوې ګډ خبرپاڼې کې 4 هیوادونو مشرانو په غزه کې د اوربند ملاتړ وکړه او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې به د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. په غزه کې له میاشتو مرګونو نښتو وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړه د قطر، مصر، ترکیې او امریکا د مشرانو لخوا د تاریخي لاسلیک لامل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هوکړه په منځني ختیځ کې د سولې او امنیت نوی فصل وباله. که څه هم په ګډه خبرپاڼه کې د دواړو خواو مساوي حقونو ته اشاره شوې، خو د فلسطینیانو د خپلواک دولت د جوړولو حق یې نه دی منلی. د هوکړې د یوې برخې په توګه نږدې 2000 فلسطیني بندیان د اسرائیلو له زندانونو څخه خوشي شول چې 150 مصر ته واستول شول. په ورته وخت کې حماس هم 10 اسرائیلي یرغمل خوشي کړل او د 4 نورو جسدونه یې وسپارل. له دې سره د فلسطیني بندیانو د وضعیت په اړه هیښوونکي راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر خوشي شویو کسانو ویلي چې دوی د نیولو پر مهال وهل شوي او په غیر انساني شرایطو کې ساتل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې څه کم 8,809 کسان وژل شوي
او له 120,000 ډیر ټپیان شوي دي. په مقابل کې د 2023 کال د اکتوبر په 9 برید کې په اسرائیل کې له 1,109 څخه ډیر کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور یرغمل ونیول شول. د لوبو نړۍ. په خوست کې د ټیپ بال کرکټ سیالۍ د زلمي لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. په وروستۍ لوبه کې زلمي لوبډلې وکولی شول چې د صحرا بازان لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړي او د دې سیالۍ اتلولۍ وګټي. په دایکنډي کې د حمدلي فوټسال جام سیالۍ پیل شوي. د دې جام په لومړۍ لوبه کې د سیا ناهور لوبډلې د پیروزي لوبډلې ته د 5-0 پایلې سره ماتې ورکړه. تضمینونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ د ورزش وده او د ملګرتیا پیاوړتیا او په ټولنه کې د مثبت فضا رامنځته کول بللی دی. په کندوز کې د والیبال سیالۍ د آزاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. په وروستۍ لوبه کې د آزادۍ لوبډلې وکولی شول چې د زاخیل لوبډلې ته د 25-23 په پایلې سره ماتې ورکړي. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو تر څو د مو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شي او د مو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله په امان.